بیا د خیره سره ډیم شروع کېږي او افغانستان به انشاءالله ګلزار کېږي دا به بیا پاکستان باندې بندېږي. افتتاح به له څوک کوي؟ انجینر یې زه یم ښه انجینر دا دی. ښه د دې ټیم انجینر ته یې پروژه هم ته اخیستې ده که نه؟ پروژه هم ته اخیستې؟ هو مشري زما په لاس مشري دې په لاس کې ده. یو څو نفر بیا در معرفي کړو چې کار درته وکړي؟ ما له به پوره 25 نفره راکوي. 15 یو دا دی صحیح شوه، یو دا دی، یو زم درې خو دا دي. درې خو دا شو. حاجي صاحب بس هغه له به وظیفه ورکوې که نه؟ نه دا به چوکۍ کې ناست وروره. ولې؟ په دې باندې تذکور یې نه وهم وروره. تاسو دا درې واړه تذکور ته خدای ستلی وایي واوایي. دا وناسي دا صرف سلام قدر په مشرانو کوي سلوټ پکوي. دا مونږ څه ګناه کړې ده؟ تاسو تذکور ته جوړوي پټو کې هم تذکور یې والی دا خلک ټول مینهوالان چې دا داسې دا روپۍ راواخلي نه دا ما چې راواخېستې او داسې پالټه کې دې خوندي کړي دا خو قبر دی او داسې دې بند که بیا دې په جب ما خبره ته غوږ کېده وګڼه ښه وبه ښه په دې ځای باندې شګه واړئ ښه یعنې کوم ځای کې شګه اړی په دې ځای باندې شګه واړئ ښه او هغه ځای نه راوړي ښه شګه هغې ځای راوړي هو دکې څه شی کېږي بیا سره دکې سره راوباسي هو نه د دې دا شګه دکې نه یي نه نه دا نه ده کومه شګه ده راشي خبر داسې دا ډېر ښایسته ځای دی زما خو خوښ شو راغلو دلته اکثره خلک دا کارونه کوي ښه کونړ دی اکثره سیند غاړې ته چې لاړ شي دا شیانې نور په طریقه زه هم نه پوهېږم ما خپل دغه ځای نه راوباسي که نه دا ته راسه دغه ده ښه دې ځای نه شګه راخلي دغه نه که نه ښه دا بېلچو کې بېلچو کې دا شګه راکړي که نه دا شګه ته داسې اړئ ښه بیا راشه دلته بیا هلته هغه د بېلچه یې هغه شی نه هغه شی خطا نه شو ډکې بس په دې ځای کې یې واړئ که نه بیا څه کېږي؟ په دې دګونه باندې بیا چې فرش غوندې شی تا چې ما راغېستی هغې شاندې فرش شینې سورې تورې دا په دې دګونه باندې په قطار خورئ دغه فرش دا فرش ټول معامله په دې فرش دي دا دغه خواره کړي ډېر خورئ دې باندې شګه دلته واچوي اوبه پرې اچوي دې باندې چې په دې کې د ایسارېږي دا بیا د یو اوبه دې ځای نه راچوي اوبه دې باندې اچوي دې باندې دا اوچت وي ښه دا درې که ده مسلمه درې که دکې به هغه میده دې کې میده کېږي دې کې دا بیا دې باندې راځي کوم میده هغه سپټي که نه دې کې نښلي دا بیا یو خانه کې خانه کې بیا اچوي بیا یو طریقه باندې کوي دې وباسي ته هم دا کار کوې نه نه ولې دا بل چا دي تا نه دی نه نه دا سلامونه دوستانو راغلي یاستو کونړ ته راغلو د سلیم خواته سلیم سره خو زما ورانه ده خو بیا هم راغلم یو پوښتنه یې حق ده که نه دا چې دی بس کور دی د هغه خلکو بس څه وایم د غنمو ډک شي چې سلیم خان غږی پرون مې درته یو کلیپ وکټه ډېر سپکې دی پکې ویلی ډېر مې اعصاب در خراب و خو مریضه اوس نږدې نه یم دا ولې داسې خبرې کوې کوم ځای کې ناست ده ته دا خوشې کته دا شی پرون دې څه ویلې کوم ځای کې یو چا سره دې ویډیو کړې وه څه یې ویلي وه هغه ویډیو کې بس ویډیو کې تاسو ویلي وو تاسو ووایه که نه کوم ځای کې هغه ویډیو کې څه ویلي وو کوم ویډیو کې هغه دوکان مخ ته چې ولاړ هغه دوه نفر چې دی او تاسو ویل چې واده او ښځې او قسم یې دواړه خپې او اخوا او دې خوا نه نه هغه ما یاره نه هغه بل سلیم راته ښه لګې ویل ګورې که نه یو دغه سر وهمه سم سړیتوب زده کړه دې خوا ګوره سپکې مه وایه که نه شرم دی ټول خل ما ته وایي دا تا انډیوال وایي د ما نه زما ځکه پرېښوده چې دا انډیوالي مې ورسره پرېښوده چې دی سپکې وایي ولې سپکې او نور چرګ ته خو اوس کور ته نشي رسېدی که نه ولې کابل خو لرې وطن دی ښه انشاء الله په خیر یو په دا ملي صاحب طرف ته ملګری شي ښه ولې ملي صاحب پوهېږه نه یو به راته ملي صاحب ملګری شي یو به راته ته لاړ شي یو به راته دا انجینر صاحب لاړ شي انشاء الله په خیر چې اوس خو بیخي څه وچه خوله نشي کېدی که نه وچه خوله لاړ به شروع را یو بانګي مې له ساتلی دی بانګي څه وایي وطني وایه بانګي مې ساتلی دغه بله او دوکان خو دې ولې ډک دی دوکان نه دوکان ته خو پس ته ځو ګورو یې نه دوکان سره ډک و 10,000 سودا مې کوزه کړه ماشاءالله بس یې وګوره ښه سړی ماشاءالله ډېر تکړه دی حاجي صاحب دا به خدای شته په مونځ نه دی مونځ مونځ دې څنګه مونځ خو زده دی خو دا چې دی مونځ به الله نوم به ډوله نه لکه نور چې ستا نوم څونه یادوي دا زما خو ملګری دی خو ځینې خلک دا هغه کوي تنقید کوي په ما باندې چې هغه دی ته د سلیم انډیوال او هغه نه کوي سلیم د بې ادبه خبرې کوي نو موږ سره چې خوینې کوي سمې ما سره واده مو کوي چې نور نه کوم چې زموږ نه یو طرف شي بیا نو خلک غږوي دا هغه د خصوصا هغه خلکو ته وایم چې دا سړی خو ساده انسان دی
دته چې څه ووایه بس هغه شی وایي که نه داسې مه کوئ ګناه ده دته د خولې نه چټیات وباسئ زیاتي بس بیا تنقیدونه شروع شي موږ سره چې سم سوتره سړی څنګه خلک چې درته وایي ولې داسې خبرې که دلته نږدې راشه او بل حاجي صاحب دا نه پوهېږم چې خلک ډېر خلکو راته ویل تاسو چې پرېښی دی بیا خوارېږي مو خوارېږي رنګ یې هم تور شوی دی دا به څه قصه تقوا یې کوم دا به څه خبره که نه ځان مې لکه صفایي وکړه بیا ځای نه چې ډاکټر صاحب راځي چې دا مخ ته پاک ما لپاره ځان پاک کړ بیا ځای نه چې ګیره کې لږه ګوري نه نه ګیرې ګوتم دا خو مې وړاندې کړه خو دا ځایونه مې سره پاک دا ځای نه دی پاک کړ ډېر ښایسته ځای نه دی دا تیږې ته راشه که نه دا ځای ما وکړه ډېر خوند دی سلیمه دا داسې دی لکه په لاس چې جوړې شوي وسلیمه حاجي صاحب دا داسې چې ما په اوړي کې چې دی اوبه تقریبا اغېز دخېږي ښه دې ځای کې اوبه چاپ ښکاري نه چاپ نه ده ښه دا ځای ډک دی دا اوبه چې دا کمرې وایي راوړي دا د کوم ځای سیند دی سلیم خان تا هغلته کښېنه لکه باقي غوندې یا قپاسه کې کښېنه ودرېږي شهید نه شي ته پاس جګ شه خو کله دې وغورځېلې مړ به مینې څه چې ونه غورځېږي سړیه دا دلته دې غرونو کې دا شوی دی خو سلیمه دغه دی دا د سر طاق قصه څنګه ده یاره سره ته قصه دې سره ډاکټر صاحب اوس دا پورته حکومت پرې ورغلی دی که نه اوس باغ ته خو چېرته تللی اوس باغ سر طاق دی سر طاق څه شی دی سور طاق داسې ځای دا ډیم جوړی ډیم او د دې سیند باندې دې سیند نه ډیم ښه ښه ماشاءالله تا سره مې د دې غم شته دې سړي سره ښه چې دغه یعقوب خان برادر خان چې دي دا به افغانستان به ګل ګلزار کېږي انشاءالله پاکستان باندې به دا اوبه وچېږي د خیر ښه هغه موړی نه دغه موړی نه خو کار شروع کېږي هغه موړی دغه مخامخ چې دی تور غوندې غر چې ښکاري دغه بلوزر او شاول هر څه لګی دی حکومت ور روان دی بلوزر او شاول ورته قصې مثالي سړکونه جوړوي دا شرکۍ په دې غرونو یو کنډه کار دی په دې غرونو مې یو کنډه کار دی هغه باډر ته لګی خیر دی نو بیا د خیره سره ډیم شروع کېږي او افغانستان به انشاءالله ګلزار کېږي دا به بیا پاکستان باندې باندې ابتدا بوله څوک کوي انجینر یې زه یم ښه انجینر دا دی ښه د دې ټیم انجینر ته یې پروژه هم ته اخیستې ده پروژه هم ته اخیستې او مشري زما په لاس مشري دې په لاس کې یو څو نفر به در معرفي کړو چې کار درته وکړي ما به پوره 5 نفر راکړي 5 یو دا دی صحیح شوه یو دا دی یو زم درې خو دا دي درې خو دا حاجي صاحب بس هغه به وظیفه ورکړې که نه نه دا به چوکۍ کې ناست وروره ولې په دې باندې تذکورې نه وهم وروره تاسو دا درې واړه تذکور ته خدای ایستلی وایي ووایي دا وناسي دا صرف سلام قدر په مشرانو کوي سلوټ په کوي سلوټ دا موږ څه ګناه کړې ده تاسو تذکور ته جوړوي فوټو کې تذکورې والي الماس خو نه دی تذکور سمانه تذکور سمانه تذکورې هغه چې هغه داسې شی نه وایي چې پیدا ځای نه ښه کوداله موږ په دې سلامپور کې راته چارج وجې نه ویلې ده صحیح ده په 2.5 لکه وایي نه شته دی 2.5 لکه راته تا باندې 2.5 لکه هم ګرانه ده اوس کنه ته ونه ولېږې وای دا تیګه به بل رقم دوانه کا خطا نشي تیګه سکه ها 2.5 لکه معنی وای ته دا پرې د خزینه تیر شه کنه خزینه قضیه پرې ده دا راته وای چې ته ولې پاګه کې ویډیوګانې کې چټي خبره کوي یار چټي خبرې خو معنی دي کړي نه دي کړي هغه ویډیو چا سره ست ډاکټر صاحب ته راوړ ورته زه پیدا ټیک ټاک کې و ما ته وره خلک راځي خبر وره خلک راځي چټیات مو وای کنه دا خو ټول مشران دي او دولت خلک هم ګوري نور هم ګوري بیا وای دا ولې سلیم د سپکه وي ته زما خبر وره ها ته خو سنیک سړی مشهور سړی ته چې دغه سپکه وي خو بیا خلک ګیله کوي څنګه خبر نه باندې کړی دا هغه څوک چرته وي دسي وای بیا دې ته دلته دې پر چا ویل نو چې داسې ورانه خبره وکړه خسړي سر بم نه به معاف به د امارات هم جلاس خلاص او تاخیر کم جلاس به دشمنی زما ده شي بدمعشي دې راغستې ده تا چې راله بوټان هغې سره څومره کالې وشوې وټې یوه 3 میاشتې وشوې 3 میاشتې ډېر وخت شي خو ما خو اصلي بوټان درته اغوستي دا خو هغه دی که نه څه ورته وایي اوس لږ شلېدلي خیر د بل به واخلو سبا ورته یو جوړه بل واخلو نه سبا درته یو جوړه بله کوم ځای دی بازار ته به لاړ شو اسمار بازار نه هغه ته چغسری ته وابخلي ښه او څنګه بوټان پلان نه وي دی
چې زما سر ژوندی کنه او دکان کې چې کومه ګټه تاوان کېږي وروره موږ هسې بر نه کړه لوپاري شی پرې نه کوو د ورځې 100 روپۍ ګټې نو یاره ډاکټر صاحب اوس جمع دی خیر دی موسم یخ دی که نه خبره خو کوي ها بالکل نو اوس مقصد خپل د جب دیړې چې برابرېږي هغې باندې پورته یا وړه او یا غوړي دا شی دوه کړي دي که نه مور دې څنګه ده یوه کړه باره ده یوه کړه کوچه مور دې ښه ده مور پلار دې هم ښه دی ښه ده ښه به خوشحاله یې اوس به سلیم خان یې مسلم خان تاسو چې څه شوق کېږي بوتل را کوز کړم خو بازار ته راسځئ چې کړی ده منو بازار کې کړی را باندې مخ نو ته ماته دا وایې چې څوک میلمه راشي میلمه ته سړی داسې وایي میلمه ته سړی هر څه تیاری خو راځه کور ته ځو که نه څه شی دی چې ګاډی درڅه دی نصیره الماس هم پېژنم زموږ ورور دی دا رانه خفه کېږي وروره که سړي له تاسو بیا وایي نه پوهېږم بازار کې له کړی پوښ کړم له کړی څه دی ډاکټره کړی د غوښې کړی ښه کړی یادی او که پوته راسځئ کور کې ښایسته یو وطني چرګوړی دی که نه هغې نه سلوار ستا په کومه واره راځي زما زم چې دقه وطني بانګې لاله وطني باندې ورته آی صاحب ته څه وایي و کومې خوند په څه کې زیات دی خوند یې خو کړی کې اخلاص زیات کې دی. خوند دی اخلاص کې اخلاص دا چې صابه پخ کې بیا خوند کوي سوکړک باندې سوکړک جواره موږ ته نوکران نه یو جواره سوکړک باندې سوکړک روژه والا کې چې هغه روژه کې چې دا یو کلیپ ما سره کړی و هغه پیاز ورته چې ناست و چې سوکړک کې و دا پیاز یو سیزني صحافه سیزني صاحب سوکړک شته دی زه راسه سوکړک او صابه صحیح دي کنه سوکړک او صابه دا صحیح ګړۍ دې د کومه کړې دا را چاره وړي ډېره ښایسته ګړۍ او ګوتمه وره ګوتمو ته دې فکر دی قاری صاحب ته ځو چکر لګو زه به خپل دوکان نه یو بوتل راولم د څه شي بوتل کوک کوک یوان ایوان چې یوان بوتل دی هغه مشروبات هغه به راواخلو ښه او نصیر به راسه لاړ شي نصیر خو هلته کودېدی شي که نه چېرته او ما خپل کور دی چرګ نه به سر وار تو بانګي نه خو سربت او زر در بیا ته سور کو څه بازار ته ځې چې کړی ده منو څونه روپۍ جیب کې لري دا راوباسه پیسې چې څه پیسې وخورو سلیم اوس نه دی د واټم دلاله 100 روپۍ دی سلیم دا 100 روپۍ دي لکه ماشاءالله ماشاءالله دومره 100 روپۍ دي حساب کا کنه دا خو څلور نور ته چپ شه نور هم دا حساب کا 100 روپۍ تقریبا که نه تقریبا یو نیم زر 100 روپۍ شو ته حساب کنه ها دا سل ها او سل پسې ده او سل پسې ده دا ټول تقریبا 300 روپۍ سل څو کېږي 300 نه سل څو کېږي تا خو ما مکتب ویلې مکتب خلد شي ګوره که نه پانګه وکړه نه دا وګنو ورځي بوته ورځي اینه 50 او 50 دا سل خیلی ده یو سل شو کنه سل خیلی شو او سل پسې دا ورار څو شو 200 200 نو ته خو 300 ویلې کنه انسان د خپل خوېږي دی او نور جوبو کې خو نشته او ته څه وایې چې د افغانانو روپۍ دا شان په بټو کې وساتي داسې پرسونو کې وساتي چې خراب نه شي که نه پاکې پیسې څنګه دې مغه ساتلې چې د روپۍ د دا ګوره د پیسو قدر څومره باندې دی پوهېږي که نه دا خلکو ته څه وایي چې پیسې دغسې جیب کې مقصد تاو راتاو کړي که داسې بټوه کې واچوي دا خلک ټول مینهوالان چې دا داسې دا روپۍ راواخلي نه دا ما چې راواخېستې او داسې پالټه کې دې خوندي کړي دا خو کبر دی او داسې دې بند دی که بیا دې په جب کېږي او د دې پیسې به نه خرابي کاغذ به نه خرابي ګوره هسې ماشاءالله ډېر تکړه ډاکټر صاحب ښه خو یو نیم وخت کې چې چټیات غږی بیا هغه څه د چا خوښېږي نه ای ته خوله ول رمانې کا چې سارې ورشم او راسه دغه نه راپار کړه مال رمانې کوې بچیا کوم ځای نه سلامپور نه دوه کورونه خو دې راښولي دي چا تا اوسه پورې ښه زنده کړې نه مې ده په وچه ده دې نصیر راته کور راغوله چې یو دا ده یو دا ده خوښ یم دومره خوندور ځای د شاکر ته شاته د ښایسته شنې اوبه او اخوا ته پورته وګوره پورته څومره خوندور ځای دی سلیمه ته چې داسې ځای کې اوسېږي خو نه زړېږي ورځ د بلې تازه کېږي ورځ د بلې تازه کېږي هغه پاس ځای کې وي نه هلته د سلیم دوکان دی ښه دوکان ته یې لا نه وي ورغلي دوکان به الحمدلله ډک وي که نه دوکان خو نن دې 10 زره روپو سودا ورته راوړې او کور خو هم څنګه دی کور خود هم ټیټ دی انشاءالله ښه ځو سودا کوي نه مې ګوزه کړه سودا
د ښه یو سیسټم شروع کړی سو کېل ته رسي مال ته کوزي چې کم نه خلک بیرته ورته ورکړي ها ماشاءالله دا کار کوم خوشاله راځي ورسه نصیره لاس راکړه نه نه اړو کې بیل ته پیدا کیږي جاپانی الټو خدای په امان هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز دیني مراکز مسجدونه مدرسې ترې لرې وي په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي خورې او وروره تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده کوی سي په لاندې وټساپ موږ سره رابطه کې شي انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي